دلته به خلک راځي سیاستونه به کوي پښتون به هم یو رنګه خرڅېږي پر سیاست به هم خرڅېږي دی به د پښتانه پر وژه باندې دلته ساته توپک ږدي او دلته به نور پښتانه په ولي نه داسې نه دی دلته شعور راغلی دی دلته خلکو کې یو نوی ځوان راپورته سوی دی دلته نوي تحریکونه جوړ سوي دي دلته هغه تا ته د دې نه دي جوړ سوي چې خدای مکه موږ د خلکو د زړو تحریکو پګړۍ راکښته کوو یا د هغو انسلټ کوو یا خدای مکه د هغو بېعزتي کوو موږ یې قدر کوو لیکن نوي تنظیمونه نوي ګوندونه نوي ځوان به تنقید برای اصلاح کوي او دا ته به وایي دغه نوي چې زاړه کم ګوندونه دي هغو که فرعونیت جوړ کړی دی که چا زموږ د دې پښتنو افغانانو پر وینو باندې ودا ځای ته ځان رسولی دی موږ به هغه ته وایو چې په ځان کې اصلاح راول هغه د باچا خان فلسفه دې نه ده هغه د خان شهید فلسفه دې نه ده هغه د احمدشاه بابا او د میرویس خان پر تاریخ چې تا دغه جوړ کړی دی دا بنسټ د دې ستا د ګوند ایښی دی هغه منشور دې دا جوړ کړی دی پر دغه لار روان شه بلکل زه به ستا سره ملګری خو نه روان سره خطاباسو به نه مبارزه به کوو ډېر جبر به وي که زه دا نه کم یاد چې بله ورځ په دې ملک یو ناشده یو عجبه واقعیات کیږي چې د انسان احساسات راپاروي د انسان جذبات راپاروي اوس موږ په هغه پارلمنټ کې چې هغه آیین قانون جوړوي د هغه دهشتګرد دپاره چې دلته په بلوچ سیمه کې په زرو خلک مړه کړو کلبوشن یادوم دا په ډېر لوی تکلیف ونیوی ډاکټر صاحب ډېر مړي یې دلته ورته وکړلو میسنګ پرسنز یې جوړ کړلو کیسې یې جوړې کړلې ول تاسو یې ملګري یاست دهشتګرد یاست فلانه یاست هغه یاست ډېرې خوندې ډېرې منډې زموږ ستاسو د بلوچستان وروڼه دا در اوس هم په جنوبي خوا کې پر هړتال ناستې دي پر بوک هړتال ناست دي داسې په زرګونو خوندې شته چې هغو د خپل ورور ولیدونکو ته سترګې وختلې نو دی راولاړ شو دا یې وکړلو چې په هغه سیمه کې دا کلبوشن ونیو کلبوشن چې ونیوی دا د وینې یا ټک دی د شرګرد ونیوی دغه د کوي وړمه ورځ موږ په پارلمنټ کې یو بل پاسیږ د خلاصون دپاره دته قدر ورکولو دپاره دته عزت ورکولو دپاره دته د سفارت د هندوستان چې دی وایي زما ازلي دشمن دی او ستا ازلي دشمن څوک دی ستا ازلي دشمن خو هندوستان دی خو تا ازلي دشمن افغانستان جوړ کړی دی دومره دې د هغه سره نه دي کړي لکه د دې افغانستان سره چې کوي او دا بل دې پاس بیا ولې زما پښتانه ورونه علي وزیر یادوم دا خو یو منتخب نماینده دی دا خو زما ورور دی څه ګناه ده ګناه دا ده چې خپل حق غواړو ستا جبر نه منو ستا بې انصافي نه منو ستا دغه قانون چې دغه قانون مطابق دی روان دی خو طریقه به جلا وي ډاکټر صاحب په نرم طریقه غواړي هغه شی زه به په یوه لاره غواړم علي وزیر به په بله لاره غواړي خو د دې مقصد دا دی چې د پابند سلاسل کې او بیا دغه نه جبر کوي چې په جیل کې